د بني اسرائیلو یو ډېر عابد او پرهیزګاره شخص به ټوله ورځ عبادت او د خدای ذکر کوه. یو ورځ څو کسان ورته راغلل او ورته ویې ویل چې یوه قبیله د یوې ونې عبادت کوي. دغه خبره پر عابد باندې لکه د اسمان څخه چې ټکه راولویږي. سم د لاسه یې تبر راواخیست تر څو هغه ونه بیخي قطع کړي. دا مهال شیطان د یو سپین ږیري په بڼه کې په مخه ورغی او ورته ویې ویل چې چیرته ځې او دا تبر څه کوي؟ متقي ورته وویل چې زه هغه ونه پرې کومه ځکه خلکو د هغې عبادت پیل کړی دی. زاړه سړي یعنې شیطان ورته وویل چې خپل عبادت دې کوه. دا کار په تا پورې هېڅ اړه نه لري او نه هم زیان در اړوي. خو پرهیزګار ورته وویل چې دا کار په خپله یو عبادت دی او حتما هغه ونه پرې کوم. د دواړو استدلال بالاخره مناقشې او جنګ ته ورسید او په حملو کې پرهیزګار